سلامونه احترامات، یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. زموږ یو ورور د کمنټ لارې غوښتنه کړې وه چې آیا د مکتب فیصدي ښکته وي، 80% وي یا د 80 څخه لږ ښکته، نو د کامیابېدو امکانات شته او که نه؟ هو شته، ځکه چې ډېری محصلین چې زه یې پېژنم هغوی د روسیې په مختلفو ښارونو کې برحاله خپلې زده کړې پر مخ بوځي. همدغه اوپنډور د بورسیت لارې کامیاب شوي دي او د تشویش وړ خبره نه ده. یوازینی هغه شیان چې ستاسو د کامیابېدو چانس زیاتوي، تاسو ته د کامیابۍ لپاره لاره هواروي، هغه ستاسو د پورټفولیو قوي کېدل دي. دویم هغه څه چې ستاسو د کامیابېدو لاره هواروي هغه د رجسټریشن سمه طریقه ده، چې یعنې په سم او منظم ډول سره رجسټریشن وشي، ټولو معلوماتو ته دقیق پاملرنه وشي او هر معلومات په خپل ځای کې په دقیق شکل سره ثبت شي او د آینده لپاره تاسو ټول معلومات ځان سره راجستر کړئ. که نوموړې ویډیو مو خوښه شوې وي، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ، تر څو نور ملګري ترې هم استفاده وکړي او دا زرین چانس د لاسه ورکړي. تر بلې ویډیو مو په پاک رب سپارم.